د ټال ناول 11مه برخه. 9 بجې د شفاخانې زړې خدمتګارې ناشته راوړه. یو ګیلاس شیدې او د کیک 2 وړې ټوټې وې. وخت ووت. بصیر 12 بجې را ورسېد. تر 1 بجې له بوډۍ سره و. ویلې چې عاجل کارونه یې ډېر دي. د غرمې د ډوډۍ له وخته استفاده وکړه، خو د نادې درک ونه لګېد. مازدیګر له بوډۍ سره په تلیفون کې لنډه وغږېده. ارزو د بوډۍ په غوښتنه وختي پرېوته. یو وخت تندې راویښه کړه، کېناسته. له جګه یې ګیلاس ډک کړ. بوډۍ ته یې وکتل. زړې ښځې چت ته کتل. له کیڼې سترګې یې رڼه اوښکره ورغړېده. غوږ ته نږدې ژورې ګونځې ګردوالی ورنه واخیست. ارزو ورغله، د بوډۍ تر څنګ کېناسته. بوډۍ یودم وژړل. د نجلۍ پر ورنو یې سر کېښود. ارزو د هغې په سپینو ویښتو کې ګوتې تېرې کړې. ارزو ځوانې ښځې ته وکتل. ویده وه. بوډۍ په ژړا کې وویل: خفه یم، خفه یم، ډېره خفه. ارزو د هغې پر ډنګره اوږه ګوتې ټینګې کړې. بوډۍ وویل: خبرې راته وکړه. ارزو غلې وه. بوډۍ غري واخیسته. زړه مې چې وي یو څه ووایه. ارزو وویل: پښې در کېکاږم؟ نه. سار؟ نه. همداسې مې په ویښتو کې ګوتې تېروه. نکل. بوډۍ په غریو کې وخندل. کوچنی یم؟ نه، خو زما ښه نکل زده دی. د تورې شیشکې او سپینې ښاپېرۍ نکل. انا مې راته ویلی و. بوډۍ وویل: سمه ده، ویې وایه. ارزو غاړه صافه کړه. د انا غوندې به یې درته ووایم. ونه و، د خدای کړه و، د بنده ورته کاته و. یو وخت په یوه لوی غره کې یوه توره روې اوسېدله. روې عجب ژوند درلود. د کور کړکۍ د بني ادمانو له هډوکو جوړه وه. اوبه یې د انسان د سر په کاسه کې څښلې. کټ یې د ښځو له کوسیو اوبدلی و. دی به هر سهار د یو واړه زڼ کې یعنې هلک وینه څښله. یوه ورځ بوډۍ په خبره کې ورولوېده: مه مې ویروه، سم نکل دې نه دی زده؟ نه، همدا یو مې انا راته ویلی و. ته یې تر اخره واوره، سپینه ښاپېرۍ لا پاتې ده. بوډۍ وویل: نه یې غواړم، له وینو مې بد راځي. نو څه درته ووایم؟ نصیحت راته وکړه. ارزو په خوند وویل: اها، خو سم ووایه چې د کلي د ملا صاحب خبرې غواړې. هو، هی، چې کله د تیاره قبر ته ورښکته شې، که ښه بني ادم وې نو واه، خو که د ګناوې کړې وې نو په قبر کې به ماران او لړمان درته راشي. یوه ورځ نه ده، 2 نه دي، 3 نه دي، تر قیامته به دې چیچي. دا بوډۍ ټنډه تروه شوه. له ویرې پرته به بل څه نه پوهېږې؟ ارزو وویل: خو ملا صاحب همدا ویل. ملا د ژوند خبرې نه دي کړي؟ نه، یو وارې راته ویل چې د بل چا کوټې ته به اجازې مه ورځئ. بیا یې راته وویل چې د عالمانو د ډوډۍ په نوبت کې تر ټولو ښه شی ورته پخوئ، ثواب لري. او حجونه به مو کړي وي. یوه بله خبره یې هم کړې وه، د همسایه حق یې ادا و. هیره مې ده، هو رښتیا. دا یې هم ویل چې د مور او پلار احترام کوئ. د بوډۍ سلګۍ شوه. ویې ویل: نو نادې ولې په دې تېر عمر ترخې خبرې راته وکړې؟ غلې شوه. ویې ویل: زړه یې رامات کړ. نن مې لیدو ته هم رانغله. سوړ اسویلی یې وایست. له بصیره خو ګیله نشته، کارونه یې ډېر دي. دی نو څه کول؟ هسې هم خریدارۍ ته تللې وه. یو ځل خو به له لارې راګرځېده. سترګې یې پټې کړې. د غبرګو سترګو له کونجانو یې اوښکې ورغړېدې. ارزو یې پر سترګو ټیکری ورتېر کړ. پرتې ځوانې ښځې خر وهل. ارزو په بیړه ور وکتل. د ځوانې ښځې له خولې سپین ځګونه راووتل. په دهلیز کې یې ناره کړه: ډاکټر صاحب! ډنګره نرسه راووته. پر خپلو شونډو یې ګوته کېښوده. په غوسه یې وویل: په کراره دا روغتون دی. ارزو په وارخطایي وویل: ښځه ښه نه ده. ډنګره نرسه په منډه تر نجلۍ تېره شوه. شېبه وروسته کوټه سپینو چپنو ونیوله. ارزو له بوډۍ سره غلې ناسته وه. ډاکټرانو ته یې کتل.
ډنګرې نرسې پچکاري کوله. وخت ووت. لومره پوخ ډاکټر ډنګرې نرسې ته وکتل. اخري وار دی، څه وخت احوال واخیست؟ نرسې په ویره وویل. همدا 2 دقیقې مخکې. هغه وخت قراره ویده وه. ارزو ورو وویل. مخ دې تور. عجل اطاق ته یې یوسئ. ټایر لرونکی کټ راغی. ځوانه ښځه یې له کوټې وایسته. د ارزو ټنډه تروه شوه. شرمېږئ هم نه؟ بوډۍ په سخته وخندل. څوک؟ نرسه کله راتله؟ ها؟ غلې شوه. ویې ویل. دا نو ډاکټر شو. د نرسې سترګو ته یې هم ونه کتل. رڼې سترګې تازه وي. تر ده خو زما مور هم هوښیاره ده. یو ځل یې له دالانه راناره کړه. ویل چې ته لا ویده یې، لمر راخیږي. ورغلم، له یاده مې کړه چې لمونځ مې کړی، سپکه یې کړم. راته ویې ویل چې دروغ مه وایه، لوڅې سترګې داسې مړې نه وي چې قسم درته وخورم هم. نرسه زما نارې راویښه کړه. بوډۍ وویل. تشناب ته ځم. چې هغه ښځه یې مازدیګر بېرته خپلې کوټې ته راوسته. په شکېدلې ټیکري کې یو 14-15 کلنه نجلۍ او یو خړپړ سړی هم ورسره و. دا سړي له سترګو نه امیدي ورېده. دی د ناروغې ښځې تر څنګ کېناست. د هغې پر ټنډه یې لاس کېښود. ورې یې وویل. زړه مه خوره، خدای خوش ته. دا چاغې ښځې له غټو سترګو رڼې اوښکې ورغړېدې. دا سړي سر وځړېد. یوه شېبه ناست و. وروسته یې ورو وویل. زه به بیا خبرې ورسره وکړم. ولاړ شو. له کوټې ووت. پیغلې خپل زوړ ټیکری د ښځې پر مخ ور تېر کړ. د ښځې تر څنګ غلې کېناسته. سړی راغی. ښځې ناامیده سترګې ور واړولې. څه یې ویل؟ سړي سوړ اسویلی وایست. نه یې مني. آخري خبره یې 1,10,000 افغانۍ دي. ښځې سترګې پټې کړې. په غریب کې وویل. کور ته نه ځو؟ د سړي سر وځړېد. پیغله دهلیز ته ووته. ارزو پسې ورغله. نجلۍ پر اوږده څوکۍ ناسته وه. ژړلې. ارزو یې تر څنګ کېناسته. نجلۍ ور وکتل. یو دم یې ژړا تېزه شوه. په ژړا کې وویل. مور مې مري. ارزو د هغې پر ډنګره اوږه لاس کېښود. نجلۍ ژړل. ښه شېبه ووته. د نجلۍ ژړا په سلګیو بدله شوه. ارزو وویل. څه پرې شوي؟ ډاکټران وایي چې په سر کې یې دانه ده، عملیات غواړي. ارزو وویل. خدای به یې جوړه کړي. نجلۍ ستلګۍ کړه. خو پیسې غواړي. کمې نه، 1,10,000 افغانۍ. غلې شوه. ویې ویل. پلار مې دومره پیسې نه لري. د بل دهقاني کوي. په پورې یو څه پیسې پیدا کړي. په دا 4 ورځو کې مصرف شوې. خدای کې 1 روپۍ هم وي. ډاکټران وایي چې دوی له پیسو پرته عملیات نه کوي. اول یې 1.5 لک غوښتې، خو اوس په ډېرو زاریو 1,10,000 ته راښکته شول. ویل چې تر سبا درته ماتله یو. کومه پیسې راوړې عملیات به شي، که نه مریض مو مري. غلې شوه. ویې ویل. اول مو دولتي شفاخانې ته وروسته. ویې ویل چې دا د دوی له وسه وتلی کار دی. له همدې شفاخانې ادرس یې راکړ. دلته مو هماغه ډاکټر ولید چې په دولتي شفاخانه کې د مور عملیات له وسه وتلی کار ګاڼه. همدې ډاکټر مې پلار ته وویل چې بې غمه اوسه، ما داسې ډېر عملیاتونه کړي دي. خدای به کوي، زه به کوم. ته یوازې پیسې پیدا که. ټیکری سترګو ته ونیو. ویې ویل. خویندې او ورونه به مې څه کوي؟ کوچنی خور مې لا د مور تای خوري. ماسپښین سړی راغی. ښځې ته یې وویل چې 80,000 په منډه کې له څو شناخته دوکاندارانو پور کړي. دی په پاتې 40,000 پسې بیا له کوټې ووت. خو مازدیګر یې ټنډه تروه وه. ویل چې 1 روپۍ هم نه شوه پیدا. ماښام ډاکټر راغی. سړي په خواره خوله ورته وویل چې 40,000 پور ورسره وکړي. خو ډاکټر نه منله. سړي بله خبره وکړه. ویې ویل چې کور په هلمند کې دی. 3 ورځې د وخت ورکړي. دی به په پاتې پیسو پسې کلي ته لاړ شي. خو ډاکټر ویل چې اوس یې هم ډېر صبر ورته کړی. عملیات نشي ځنډولی. یا پیسې او یا هم له شفاخانې وتل. چوپ په چوپتیا وه. ارزو د ویدې بوډۍ تر څنګ ناسته وه. چې هغې ښځې د چت پکې ته کتل. ځوان نجلۍ خپله زنه د مور پر رانه ایښې وه. سرې سترګې لندې وې. سړی او نجلۍ ناوخته له کوټې ووتل. ماخوستن د شفاخانې زړې خدمتګارې ډوډۍ راوړه. شوله او مستې وې. بوډۍ مازې 2-3 کچغې ور پورته کړې. خو ارزو سکه ونه کړه. ارزو لمونځ وکړ. راغله.
د بوډۍ تر څنګ کېناسته، په خواره خوله یې وویل: پیسې لرې؟ بوډۍ په حیرانۍ ور وکتل. ارزو وویل: ډېرې پیسې. بوډۍ وخندل: هو. څومره؟ 100، 200، 300. څه اخلې؟ نه، 40,000. بوډۍ ټوخي واخیسته. ارزو وویل: ها ښځه مري، عملیاتي پیسې غواړي. 80,000 لري، بس 40,000 پاتې دي. بوډۍ په سخته وویل: چټیات مه وایه. د ارزو سر وځړېد. بوډۍ وویل: زه یې ورکم. ارزو سر پورته کړ. خود د بوډۍ ټنډه تروه شوه. دومره هم زړه سوانده نه یم. ارزو غلې وه. بوډۍ وویل: دا شفاخانه له مریضانو ډکه ده. ځینې د یوې نسخې پیسې نه لري. کوم یوه ته به خوابده کو؟ ارزو وویل: همدې یوې ته. بوډۍ وویل: ناوخته ده. ارزو لاړه، پر خپل کټ پرېوته. چاغې ښځې ته یې وکتل. هغې له امیده ډکې سترګې ورته نیولې وې. ارزو پر خپل مخ روجۍ ورکش کړه. د بوډۍ غږ یې واورېد: تږې یم. ارزو ورغله. د بوډۍ شونډو ته یې ډک ګیلاس ورنږدې کړ. د هغې پر خولې ټیکری ورتېر کړ. بوډۍ وویل: که ته زما په ځای وای، د یوې پردۍ ښځې لپاره دې دومره پیسې ورکولې؟ ارزو وویل: هو، په دومره دنیا کې 40,000 نه معلومېدې. بوډۍ وخندل: سمه ده، یوه بله خبره. راځه، یو څه تکه، یو څه زه. ارزو حیرانې سترګې ور واړولې: خو زه 1 روپۍ هم نه لرم. ولې یې نه لرې؟ د دې میاشتې تنخوا به پیشکي درکم. 10,000 یې ستا، 10 هم زما. سمه ده؟ د نجلۍ سر وځړېد. نه، ماته مې مور په تمه ده. بوډۍ وویل: ته یوازې له بل زړه سوی غواړې؟ ها، هله، خپل ځای ته لاړه شه. ارزو کټ ته ورغله. تر ډېره د بوډۍ خبره په ذهن کې سره اوښته. 10,000 یې ستا، 10,000 یې زما. 10,000 یې ستا، 10,000 یې زما. نیمه شپه یې بوډۍ وخوځوله. ښځې سترګې رڼې کړې. ارزو په غریب کې وویل: سمه ده، منمې. بوډۍ په حیرانۍ وویل: څه؟ له خپلې تنخوا تېره یم. بوډۍ دیوالي ساعت ته وکتل. 2:30 بجې وې. ویې ویل: ویده شه. ارزو پزه کش کړه. 10,000 ورکوې؟ بوډۍ سر پورته کړ. ارزو یې تر ولیو لاندې بل لاندې بالښت کېښود. بوډۍ وویل: مور به دې څه وایي؟ د ارزو سترګې ډکې شوې. پروا نه کوي، څو لښتې به وخورم، یا به مې تر ویښتانو کش کړي. درد دی، تیر به شي، مرم خو به نه. غلې شوه. ویې ویل: 10,000 ورکوې؟ بوډۍ یوه شېبه د نجلۍ له اوښکو ډکو وړو سترګو ته وکتل. وروسته یې وویل: هو. بصیر سهار وخته راغی. ډک کاغذي پاکټ یې بوډۍ ته نږدې پر میز کېښود. ویې ویل: ابۍ، خیرت دی. ارزو په دهلیز کې ناسته ده، ژاړي. بوډۍ وخندل. څه یې ویل؟ هیڅ. ورسره کېناستم، یوه خبره یې هم ونه کړه. غلی شو. ویې ویل: په شنه سهار د تلیفون راته وکړ. دا دومره پیسې څه کوې؟ بوډۍ ویدې چاغې ښځې ته اشاره وکړه. د عملیات پیسې ورپره کوم. سړي غږ ونه کړ. بوډۍ وویل: تندی دې سم ونیسه. بصیر ورخطا شو. ابۍ، هیڅ خبره نه ده، اور ته یې واچوه. خو چې ته خوشحاله یې، شکر چې ماړه یو.